السلام علیکم ګرانو پښتنو ورونو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او یوه ښه ورځ به مو پیل کړې وي. ملګرو، نن درته یوې نوې او زبردست طریقې سره حاضر شوم. هیله ده چې دغه طریقه مو خوښ شي او ګټه ترې واخلئ. ملګرو، طریقه په دې ډول ده چې څنګه کولی شو چې په هر ځای کې واتساپ کې یا میسنجر کې یا ستاسو موبایل کې نور ویب سایټونو کې په هماغه ځای کې په هر ژبه چې وي هغه معنا کړو. نو یوه په زړه پورې ډیکشنري ده دوستانو چې 50 میلیونو څخه زیات خلکو ډاونلوډ کړې ده او زیات خلک یې استعمالوي. دا ډیکشنري دوستانو تاسو ګورئ چې د یو ډیکشنري په نامه باندې ده. یو ډیکشنري کې به دوستانو چې کله تاسو دا انسټال کړئ، زه به د دې لینک تاسو ته په ډسکرپشن کې درکړم، تاسو هغه کولی شئ د ډسکرپشن څخه انسټال کړئ. نو را به شئ او دا یو ډیکشنري به خلاصه کړئ. کله مو چې یو ډیکشنري خلاص کړئ دوستانو، دلته یو څه سیټینګ غواړي، هغه به تاسو وکړئ او بیا په اسانۍ سره په واتساپ کې یا میسنجر یا فیسبوک هر چیرته چې وي په اسانۍ سره ژبه معنا کولی شئ او ډېر اسانه توګه د اوس دوستانو زه تاسو ته ښیم. کله مو چې کلیک کړ دلته لږ انتظار ته وباسئ ځکه چې دا شروع دلته بیا راسئ دوستان، دغه نښان باندې به کلیک او بیا به سیټینګ نه کلیک وکړئ. سیټینګ نه دوستان دغه ځای بیا کلیک کړئ. بیا دلته دوستانو دا به بند وي دوستانو، دا به تاسو خلاص کړئ او دې کې دوستان تاسو کولی شئ دا لاندې دوه جانبو کې چې دې کې تاسو ژبه انتخابولی شئ. اول سره کې تاسو دا انتخابولی شئ کومه ژبه تاسو ته معنا شي، او دویم سره کې دویم خانه کې بیا دا انتخابولی شئ چې کومه ژبه موږ غواړو معنا. اوس راځو او ګورو چې څنګه دا معنا کوي دوستانو. تاسو به راواخلئ دوستانو دا دلته به دوستانو تاسو یو بل سیټینګ هم غواړي، دا به یو ډیکشنري په خپل موبایل کې آن کړئ دوستان. دلته کله مو چې یو ډیکشنري باندې کلیک وکړ نو دا به خلاص کړئ. اوس دوستانو زه تاسو ته ښیم چې څنګه کولی شو چې دا دلته دوستانو اوس تاسو ګورئ دا سرچ به داسې پرې راولئ دوستانو. اوس ګورئ دا معنا کوي. دلته انټرنیټ لږ سلو ده دوستانو، ډېر زر معنا کوي. ودل نړیواله کاپي دوستانو، یعنی دلته څه لیکي دي یونیورسل کاپي یعنی نړیواله کاپي. دلته دوستانو دا هم معنا کولی شئ. دا ټول تاسو دوستانو معنا کولی شئ. فیسبوک کې وایمو یا بل هر څه نه یو ویب سایټ ته ورننوځئ نو تاسو هیڅ ترجمان ته اړتیا نه لرئ. البته چې تاسو یو چا څه پوښتنه وکړئ چې دا څه معنا لري، نو اوس تاسو په اسانۍ سره د انټرنیټ له لارې هر څه په اسانۍ سره معنا کولی شئ او هیڅ چا ته به تاسو اړتیا ونه لرئ چې دا څه معنا لري. هر ویب سایټ کې تاسو کار ترې اخیستلی شئ او په هغه ځای کې اتومیټک معنا کېږي دوستانو. تاسو ګورئ ډېر په اسانۍ سره معنا کېږي. یوازې دا سرچ پرې راولئ دوستان، دلته یې په ودروئ، په خپله دا دوستانو معنا کوي درته. نن دوستانو تاسو د دې څخه ګټه اخیستلی شئ. د ډسکرپشن کې د دې لینک در کوم، له هغه ځای انسټال کړئ او حتما کار ترې واخلئ ځکه چې یوه ښکلې او په زړه پورې طریقه ده. تر بلې ویډیو چې زه تاسو درنه حضور ته حاضرېږم، تاسو په پاک رب سپارم. ښه وخت ولرئ، ښې شیبې.